زموږ په دې معاشره کې داسې خلک شته ډېر خلک دي پټې پټې نکاحوې کړي دي پټې نکاحوې کړي دي یوه نکاح ښکاره ده بیا نو یار ته وایي هغه خو نو ما ته پلار راغوښتي هغه د پلار دپاره د زما خپله جلا ده ما ته یو زنانې ویل مولوي صاحب زما خاوین زه په کاغذانو کې لور لیکلی یم دا زما لور ده دویم واده دی لري اول واده لري زه دویم سولم په کاغذانو کې زه لور مطلب ولیکلم چې دا زما لور ده اوس څه پکې وایي دا پښتانه دا ما د ازبکانو کیسه نه ده درته کړې صحیح سولم او بیا عجبه خبره دا ده په دې ښار کې دا دکانداران تر ډېره حده پورې داسې سته پلار یم پټ واده کړی دی زوی بل پټ واده کړی دی یا بل پټ واده کړی دی داسې ډېرې پېښه شوي دي یو سړی مړ شوی دی او بیا د مرګه بعد یوه ښځه راغلی چې زه خو د ده کوروالا یم دا یې بچیان دي وه ښځې ولې د ده خو هغه د پلانۍ ښځه معلومه ده بچیان دي هغه وایي دغه تصویرونه دي دا ویډیو ده دا هلته کښېنه ورور دا ویډیو ده دا میسجان دي دا یې کور دا پلانۍ 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 دا زموږ په دا ښار کې شته د الله رسول فرمایي نکاح په ښکاره کېږي بدکاري چې د هغه په پټه کېږي تا دا نکاح ولې په پټه کړې ده او بیا دغه د پټې نکاح وي نه دي عزیزانو دا ډېر ناکامه نکاح وي جذبات ځواني بس لږ ښه شرنګ وویني اول بیا نو معلوم پر خاورې کې ځان هم پر خاورې کې بیا څو عمر بعد هغه جذبات هم کمزوري سي هغه پسند و هغه خوښ هغه هم کمزوري سي پر معمولي خبره بیا طلاق ورکړي پر معمولي خبره بیا پسې واخلي خو دلته ورسي تحصیل د کچارۍ د که څه عدالت لره ورسي تی ته به پته ولګېږي چې یوې ښځې پر چا دعوه کړې ده لوی املا به یې پیر به یې هغه به یې سید به یې لوی تجار به یې مشر سړی به یې د قوم مخور سړی به یوه ښځې به دعوه کړې زه د کوروالا یم او دی به مني نه طلاقوي هم نه مني هم نه اوس په څه چمبه کوئ دا ښار ورباندې په ډک دی صحیح سلو نکاح اوله خبره دا ده چې د ولی په اجازه به کم چې د ولی دی که څه هم جایزه ده امام صاحب رحم الله په مذهب چې ځوانه ښځه یې د هغه رقم مطلب خو لیکن ناکامه ده ناکامه ده په پټېدو بې ستړی سي په اولاد راوړلو بې ستړی سي او کله کله اولاد راوړي د ډېرې بدنامۍ د وجې بیا مړم کې مړې کې هغه یاره جهان را خبرېږي دا سته په دې ښار کې دا غوړانو دی څه ښایسته موټرانو څه دی یو 2 روپۍ الله ورکړي دي لږ ښه به ځواني برابر به د چا سره لایم برابر کړی دی د هغې هم کور خراب کړي خپل هم کور خراب کړي هغه دونه بېوقوفه ده به دا یې سر نه خلاصي چې دا سړی کور لري جایګیر لري بچان لري ښځه لري پلار لري مور لري هر څه یې معلوم دي زه خالص د یارانې دپاره دورې دورې کړی یم انا خوشحاله ده بس څه ډوډۍ ورکړې څه روپۍ ورکړې څو عمر یو کال و 2 و 3 کاله بعد د هغې ځواني تباه سوه بیا ورته وایي په ما پلار خبر سو بس نو زما او ستا ژوند نه سره کېږي 2 و 15 لس لکه ورکړي دا یې کار خلاص څومره بېوقوفه ده داسې زنانه داسې خور او داسې لور وسواس او دا نکاح به همیشه ناکامه او دا به خرابه دا مې د جهالت یوه خبره درته وکړه